بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو مینوالو، نن چې موږ به په کوم ټاپک باندې خبرې کوو، کومه موضوع زموږ سره ده، نو هغه ده چې د تصوف په لاره باندې تګ. نو څنګه چې تاسو ته پته ده چې سړی کله ماشوم وي، د 5-6 کلونو شي، نو مور ورله سترګې تورې کړي، سر ورله غوړ کړي، پاکې جامې ورته واچوي او دی هم ډېر خوشحاله وي او په زړه کې وایي چې دا اختر د کومې، او موسکي کېږي. اوله ورځ د سکول د ده ډېره د خوشحالۍ وي، ولې چې په سکول کې استادان یې هم ډېر قدر وکړي او مینه ورسره وکړي او شاباش ورته ووایي. خو چې بله ورځ شي او سکول ته لاړ شي او عملي کار یعنې د لیک او لوست وخت راشي، نو دی پابند شي او د سکول کار ته یې ډډې نه لګي. نو استاد ورته په مینه وایي چې بچیا سبق وایه که نه، نو دی په رضا کار نه کوي. نو استاد ورته کله قهر شي، نو دی ورو محسوسه کړي چې دا خو یوه ګرانه ډیوټي ده، دا معصوم په سبا له سکول ته نه ځي او ډېر خفه وي. مور ورته وایي چې بچیا سکول ته ځه، او هر سهار ورته تسلي ورکوي، بچیه سبق وایه، ته به لوی سړی شې، افسر به درنه جوړ شي. لیکن د هغه ذهن دا خبرې بالکل نه مني. نو هر سهار دی جاړي، د سترګو رانجه رابهیږي، خو مور یې کله پرېږدي. قار پرې ورته قاریږي ورته. معصوم ډېر په پریشانه وي چې دا خو هغه مور وه چې زه یې په دواړو مخو ښکلولم، اوس مې دا هم دښمنه شوه. دغه رنګ دی د مور په جګړه وي او مور ورته وایي چې بچیا چای وڅښه، د سکول ناوخته کېږي. بچیا مه خفه کېږه، اول ته به شې. لیکن معصوم دا خبره نه مني. بیا ورو دی د تصور شروع کړي چې بایي د دې بلا نه خلاصې نشته، او په خفه زړه د سکول روزګار شروع کړي. خو بیا ورو دی محسوسه کړي چې واقعي چې اول نه شوم، بیا دویم، دریم، څلورم، پنځم او په 10م کې د بورډ په امتحان کې ډېرې ښکلي نمبرې واخلي او دی ورو تسلیم کړي چې مور د چا سره زیاتې نه کوي. نن ما 10م امتحان په فرست ډیویژن کې پاس کړو. همدغسې دته د سکول کار خوږ شي او په آخره کې په ښکلې عهده باندې فایز شي. همدغسې قصه د طریقت د خاوند ده. کله چې دی مبتدي وي، نو ښایسته خوبونه ویني او په مستۍ کې وي. خو چې کله ورته طریقت باطني سبق ورکړی شي او دی سره امتحانات یې راګیر کړي، نو دی مایوسه شي او ځان سره وایي چې ما ویل چې مینه کې مزې دي، خو څه خبر وم چې ځواني بربادوي نه. کله چې دی په مصیبتونو صبر وکړي او استقامت اختیار کړي او د مولا د طریقې مولا د طرفه پرې کرم وشي، نو دی مطمئن شي او د عرفان سترګې کولاو شي. نو بیا د خدای د مینې په مقابله کې ورله نه غم شکست ورکولی شي او نه دنیا خوشحالي او نه د عقبا امید. لکه چې قادري باباجي صاحب فرمایي، اوس نه غم د هجر شته دی، نه تمه د وصال. اوس نه غم د هجر شته دی، نه تمه د وصال. نه خوف خطر شته دی د مینې په وجدان کې. او دغسې 24 ګنټې د طریقت په مانځه ولاړ وي. قادري بابا فرمایي، د شمار د سجدو وي نه عدد د رکعتونو، چې سلام نه چاروزي عشق د هغه نماز. بل ځای قادري بابا صاحب فرمایي، دا لارې د عشق دی رهبري د مرشد غواړي، بې مرشده څوک کله منزل ته رسېدلي. زموږ خوږو مینوالو، د طریقت د تصوف ملګرو،
خوږو کتونکو اوریدونکو، دا زموږ نننی ټاپک و چې د جناب دا ګل جان په توسط سره موږ ته رارسېدلی او موږ ته د وینا شرف حاصل شو. خو دا چونکې په د 21 باندې زموږ غټ اختر راغلی او تاسو ته چې څنګه پته ده چې د 21 پروګرام کیږي، نو د هغې پروګرام په نسبت سره دا د هغې هغه بیان او هغه تاسو به په تمه ناست وی دا ملګري، نو لهذا دا هغه بیان و چې د ګل جان حواله کړی او تاسو غوږو ته رسېدو. د کتو او اورېدو ډېره زیاته مننه. د الله په امان.